نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یو بزرگ شیطان تووی چی یو مسئلہ راتاو کا شیطان ورتووی چی بزرگ صاحب زما مسئلے خطول ادا سی دی چی خلق پہ کافر شو اغوی من یهده اللہ فلا مضل له چاہتا چی خدای ہدایت کری اغتنشی گمراہ کولے خواسنن میں شوق پیدا شی چی دی شیطان نوم یو مسئلہ وورو شیطان ورته ویلی چې خدانو په خدای قسم چې ستا دومره خنیت ته نو زبم درته ټیک مسله وکم غلطه به درته نه کوم وی ګوره ته خو پیرې خلق د لاسونه صفایي خپې د ښکلوي سجدې درته لګوي لوی ولی او بزرګ خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او کدی وویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه شیطان ورته وایي چې کدی وویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړی شپږ لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی او یو ټکی مې وکړو یو ټکی چې الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ما ورته وایي چې قال انا زه خیر منه د دې ادم نه زه بهتر یم زه دنه خیر بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه زه د دنه بهتر یم نو زه څنګه دته سجده وکړم نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين اوزا زما د جنتونو د رحمتونو نا او ان عليك لعنتي الى يوم الدين اے ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتی کړی دا انا ټکې دی ولې وې دا زه دی ولې ته صحیح کسیم خزیمه الکه بل څوک شته د خدای په مخ کې جوړوي چې زه څوک شته هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی هر یو چې راشي رونو زه به داسې یم رونو زبردست رونو زبردست نو نتیجه به ګورئ او داسې بدتره نتیجه به ګورئ چې الله دې امان راکړي ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو مليانو هم سړي ودرولي مال مونږ مليانو ولا قرآن ورکړي چې ستا आवाज با په اسمبلی کې صرف د دین د پاره کنور د ټټو کو چې یا به سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم تک
ته وکړو په دې ټکی کلمه تیره کو قرآن زبا نه مې کدی زه وې نو خبر نه نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک او پاکستان تباہ او برباد شو د زه د لاس نن وګوره ستا په ملک ما دا د جمعیت ممبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړه چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم له بوتله تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای زرا زرا کړو په اسمان کې زبدا کارو کوم جبدا کارو ستا مور مې خدای چې کوم کار نه کړي هغه به بند و به د ټولو د خدای دعوی کړي وي ملک ته تباہ و برباد شو ملک ته غرق شو دا مو وایي چې زبدا کارو دا وایه که د خدای توفیق او خدای وس راکو نو زه به دې څه خدمت که د خدای وس نه وروره زه نشم په اسمبلی کې یو حق خبره مې که د خدای توفیق نو انشاءالله زه کوم داسې خبرې کوئ د دې نه سوا هم که بل کړت کړی نو پرتوک د نه وباسم او په سر یې درته تړم دې ټولو ته وایي زه به دا کار تا ته ګوره کار کولو ته وټو نو ویلی چې زه به روټي کپړه مکان درکم ویلی کني اوس هم لور ولا بیا پاس کړه انشاءالله څه خو به درکړي دی خدایم نورم خراب و توره زه به دا کار هر څه چې کوي په دې ځمکه یې خدای کوي نو څه فیصلې چې کړي دي نتیجې انتظار یې کوئ چې څه به درسره کېږي سم چې سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجې ته ګورئ چې څه به کېږي الحمدلله